بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د سی پلس پلس کلاس چې دا دریمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به نن موږ د بیسیک سینټیکس باره کې غږیږو. مخکې اوله ویډیو کې موږ د سی پلس پلس هیسټري باره کې وغږیدل او دویم د کمپایلر باره کې وغږیدلو. نو دریمه ویډیو زموږ د بیسیک سینټیکس چې د کوم یو سینټیکس مطلب چې د کوم ځای نه زموږ د پروګرام شروعات کیږي. نو په هغه کې موږ سره راځو اول دا چې هیش دغه ساين ده صحیح ده او بل انکلود ده بیا دغه بریکټ ده یو سټریم بیا بیتان ده بریکټ ده greater than sign bracket او using namespace std صحیح ده. دا زمونږ بیسیک سینټیکس چې دا زمونږ دغه ته بیسیک سینټیکس ویل کیږي صحیح ده. او دې سایډ کې ورسره مونږ دغه ډبل فارورډ سلاش دا مین بریکټ دا موږ سره ډیر ضروری دي چې دغه موږ سره سینټیکس چې دا باید موږ په یاد زده وسی باید د خامخه په هر کوډ کې د کوډ د شروعاتو نه مخکې باید اول دا ولیکل شي بیا د دې په بلاک کې دننه صحیح ده په دې بلاک کې دننه موږ خپل کوډ ولیکو. INT main دا مین فنکشن ضروری ده چې دا د لیکلي چې دلته لیکلي چې د INT main where INT main is where program execution began چې د کوم ځای نه موږ د پروګرام شروعات کیږي. نو راځو دلته ډیپ سی پلس پلس ته اول موږ سره هیش انکلود IO stream using namespace std صحیح ده. دغه علام دغه کس چې ما ولیکل دغه زمونږ بیسیک سینټیکس ده باید دا زمونږ خامخه په یاد زده وسی صحیح ده. دلته لاندې ورسره زمونږ مین فنکشن ده صحیح ده INT دا به موږ په انټیجر ټایپ کې واخلو INT main دا بریکټ دلته بیا کټ بریکټ اخلو اخره کې ورته return اخلو equal to 0. نو دغه زمونږ چې دا د سی پلس پلس بیسیک سینټیکس ده چې باید زمونږ خامخا زده وسی چې دا زمونږ زنه وسی نو موږ کوډ نشو کولای چې کوډ ونه شو کړی نو زمونږ هغه ټولې ارث چې دا کومه خواري ده زمونږ بې ځایه ده. باید موږ همیشه دغه سینټیکس په یاد زده کو. خیر دا اوس اول سر ویډیو ده اولی ویډیوګانې دي زړه ورته مه تنګوئ ان شاء الله چې کرا به موږ د بیسیک نه تر اډوانس پورې کلاسونه اخلو. نو زمونږ دا درېمه ویډیو د سینټیکس باره کې نو زمونږ دغه اول سینټیکس زمونږ دا ده چې دې کې موږ سره مختلفي هیش د انکلود د آیو سټریم د تاسو پښتنه کوي چې دا کوم دا کومه ژبه تاسو ولیکله کنه. نو دا خیر دې ته وزړه متنګوي نو کرا به زه د ټول یو ورته ایکسپلین کوم چې دا سمانه صحیح ده. نو ته موږ سره دا انکلود سمانه آی سمانه او سمانه سټریم سمانه صحیح ده یوزینګ نیم سپیس هیسټري. نو دا ټول درته ما د په دې سلایډ کې دا یو معنا را بیل تر وړاندې کړی ده صحیح ده. environment setup plus syntax. environment مطلب زمونږ د کوم environment په کوم environment کې مونږ کوډ کولای شو صحیح ده. the files you create with your editor are called source file and for C++ they typically are named with the extension cpp بیا .cp .orc. مطلب چې موږ کله موږ دلته کوډ کو په دننه په ډیف سی پلس پلس کې لکه موږ دلته اوس یو کوډ ولیکه لکه INT is equal to دې ته یو ویلیو اساین کوم a is equal to 2 صحیح ده. دلته لاندې سی اوټ کوم یو کنسول آوټپوټ اخلم صحیح ده صحیح ده. موږ دا د یو کوډ ولیکه دغه موږ چې څه ولیکل دغه موږ خپل په ولیکه موږ خپل په خواهه ولیکه چې کله موږ دا سیف کوو نو موږ هلته کنټرول اس سره موږ دا سیف کوو. کله چې موږ سیف کوو دلته موږ سره دغه کته فکر دغه د لاندې سورس فایل صحیح ده. په سورس فایل کې موږ دلته چې راځي cpp بیا دلته cx
لکه دا د سی پلس پلس خپل سینټیکس دی لکه څنګه چې د کورولا سی ډي آر فایل ده او همدارنګه د فوټوشاپ پی ایس ډي فایل ده نو ایکسټنشن ده نو د هر خپل سافټویر ځان ته ایکسټنشن لري چې موږ سره د سی پلس پلس سینټیکس چې د سی پی پی او ډاټ سی پی اور سی صحیح ده د مو سی پلس پلس کمپایلرز don't create what extension you give to your source code, but if you don't specify otherwise, many will use CPP by default. کچیرته مطلب تاسو دغه extension تاسو ورنه کوي خپل په خواه نو دغه سی پلس پلس د already یو ایکسټنشن ځان ته جوړ کړی چې هغه ته چې ویل کېږي ډاټ سی پی پی په سی پی پی فایل باندې ایکسټنشن باندې تاسو دا کوډ ځان سره سیف کوي صحیح ده د سی پلس پلس لینګویج ډیفاین سیورل هیډرز مختلف هیډرز فایل موږ ته ایکسپلین کوي which contain information that is either necessary or useful to your program for the program the header IO stream صحیح ده مطلب موږ سره دغه هیډر ده د ته موږ هیډر فایل هم ویلی شو چې زمونږ دا ډېر ضروري ده باید موږ د مخکې هم درته یادونه وکړه چې دا باید زمونږ خامخا زده اوسي نو د دې وضاحت یې دلته کړی ده ښه یو آیو سټریم د بل او سټریم د خیر دا به کره کره وایي چې آیو سټریم څه معنی او سټریم څه معنی صحیح ده د لاین یوزینګ نیم سپیس STD it is the compiler دغه نیم سپیس STD دلته موږ سره دغه نیم سپیس STD دلته د کمپایلر ته وایي چې tells the compiler to set the STD namespace or relative recent addition to C++. دغه موږ سره چې د یو relative recent addition د موږ سره دا موږ سره یو addition چې ته C++ سره the line main is where program execution began. دغه INT main دغه main function د integer main دغه زمونږ کیورډ ده چې د کوم ځای نه زمونږ پروګرام شروع کیږي مطلب ایگزیکیشن کې ایگزیکیشن څه معنی چې کمپایلر د کوم ځای نه کار شروع کوي نو کمپایلر چې کوم ځای نه زمونږ کمپایلینګ کوي مطلب کمپایلر خو به تاسو پیژندلی چې های لیول لنګویج لو لیول لنګویج ته کنورټ کوي نو ایگزیکیوشن موږ ته د کوم ځای نه شروع کیږي ټاپ ټو باټم مطلب د بره نه لاندې راښکته کیږي نو موږ کله چې کمپایلر راځي نو اول دا چک کوي چې دا چک کې زمونږ دا صحیح نو داسې کره لاندې راځي او دا ایگزیکیوشن کوي صحیح ده او لکه ایگزیکیشن کې دلته راغله INT مې دغه کوډ ما ورکړی چې کله دا کمپایل کوم نو ماته د آلتر دا ما سیف ک په چی سره د جی په نامه مې سیف ک او کمپایل مې ک کمپایل کې تور پرده ماته راکوي دلته ماته شیر ک A صحیح ده آوټپوټ کې ماته سره ک کنسول آوټپوټ کې مونږ ته راک A ځکه چې مالته انټیجر ټایپ داس یو ایگزیکیوشن ماته راک مطلب ایگزیکیوشن کله چې مونږ ته دا تور پرده په مخ راغله تور پرده نو دا په دې مونږ پوښو چې زمونږ کوډ صحیح ده زمونږ کوډ نتیجه ورکړه او ښه from where the program is began مطلب زمونږ دغه مین کله چې کمپایلر کمپایلینګ شروع کړي نو اول مین فنکشن ته راځي او لاندې راځو بل ته یوزینګ نیم سپیس STD مخکې درته ویل چې نیم سپیس زمونږ په دې اوس ځان متنګوي کره په وزر ته د نیم سپیس ټولو مکوله معنی د خیره سټپ بای سټپ وکما دلته موږ سره بل د سی اوټ سی ان دا موږ سره کیورډ دی چې دا موږ سره په چی کې شامل دی په STD کې مطلب دا د STD کې په دې کې موږ سره شامل دی دا بیا موږ سره په چی کې شامل نیم سپیس STD دا موږ سره چیرته دا شامل دا موږ سره په د سینټیکس کې موږ سره شامل دی صحیح چې د آیو سټریم څه معنی د آی څه معنی او څه معنی نو د آی څه معنی او څه معنی سټریم څه معنی مطلب انپوټ آوټپوټ سټریم صحیح ده نو دغه موږ سره په دې کې شامل دي صحیح ده او یوزینګ نیم سپیس STD this tells to the compiler the way that the file should be used name space STD دا باید موږ سره name space STD وچلوي so you can simply like a line like this مطلب موږ سمپلی دغه څه لیکلی شو زموږ سینټیکس د STD دپاره چې دا سمپل like this موږ سره دا ده صحیح دی او سمپل اسانه کوډ ده راځو دلته د مین مخکې ما درته یادونه وکړه چې د دغه INT مین موږ سره څه معنا لري
لکه ما درته مخکې ویلې چې زمونږ د آی ان ټي مین دلته چې کوم ځای نه موږ د پروګرام کمپایلینګ شروع کوي نو دا زموږ سره آی ان ټي مین د دې معنا ده لکه دلته لیکلي چې the line int main is the main function where the program execution begin دا موږ سره main function ده او چې د کوم ځای نه زموږ پروګرام کمپایلینګ شروع کوي مطلب شروع کیږي begin معنا شروع the next line cout هلو موږ سره بل موږ سره دلته ده چې cout موږ سره چې ده cout موږ سره دا ده چې console c معنا cancel output مطلب cancel output مطلب دا ده چې موږ ته دغه لاین میسج موږ ته پرنټ کا صحیح ده لکه زه تاسو ته دلته میسج مثال درکوم چې دلته موږ هر رقم څه چې موږ کوم میسج چې موږ ورکولی شو لکه دلته وایم هر رقم میسج چې تاسو لیکلی شئ زه لیکم چې this is C++ صحیح ده this is C++ او دلته زه اخلم زه دا کمپایل کوم دا به ماته یو میسج راکوي چې this is C++ صحیح ده دغه کوډ دغه په دغه تورې پرده باندې چې موږ ته کومه لیکایي وشوه چې هغه this is C++ صحیح ده this is C++ هغه ماته د چی په ترو شو موږ سره هغه دغه مین دغه کیورډ په ترو موږ ته وشوله صحیح ده چې هغه چې د cout نو د cout مطلب دا خیر کرا و دا اوس په یو ویډیو کې موږ نشو واضح کولای کرا به سټیپ د cout موږ سره خپل دلته cout او cn دلته موږ سره خپل تیار خپل د ویډیوګان خپل کلاسونه دي خپل لغه دي نو هغه به موږ کرا د خیر الته واضح کوو صحیح ده بل 90 من ښه هلو ورلد مطلب دا لکه څنګه چې موږ هلته ولیکه چې د C++ دوی داسې لیکلی ده چې هلو C++ خو یو خبره بله ده چې موږ کله دا لیکو دا میسج دا به موږ په ډبل کوټیشن کې لیکو صحیح ده ډبل کوټیشن cout هم چې دلته ولیکه نو cout نه باید دغه دوه علامې باید واخیستل شي دغه نه بعد چې کله موږ میسج پرنټ کوو په کنسول آوټپوټ باندې به هغه ډبل کوټیشن باندې صحیح ده ډبل کوټیشن باندې به موږ لیکو او بیا به د ډبل کوټیشن په منځ کې به موږ میسج ورکوو صحیح ده ډبل کوټیشن چې موږ سره نه اوسي موږ ته هغه میسج نه پرنټ کوي صحیح ده هغه بیا موږ ته د ویریبل په شکل کې موږ ته شو کوي او بل راځو دلته چې سیمیکولن اینڈ بلاکس ان C++ چې موږ سره سیمیکولن اینڈ بلاکس څه ضرورت ده په C++ کې صحیح ده سیمیکولن ته موږ په C++ کې موږ ورته ویلی شو چې د سټیټمنټ ټرمینیټر موږ ته چې ویلی شو سټیټمنټ ټرمینیټر او دا موږ ته ضروري ده دې ته موږ چې شی ویل شو سیمیکولن موږ د پنکچویشن نه موږ ورته ویلی شو چې سیمیکولن خو اصل کې په C++ کې د دې کار موږ نوم چې د هغه سټیټمنټ ټرمینیټر ده باید موږ همیش چې کله موږ یو سینټیکس لیکو نو باید خامخا موږ دلته سیمیکولن ورکړو لکه څنګه چې موږ دلته هم سیمیکولن ورکړی دلته مطلب د هرې جملې د ختمېدو په اخره کې د هر کوډ په ختمېدو په اخره کې باید موږ سیمیکولن خامخا ورکړو صحیح ده چې دا موږ سره یو ضروري ده صحیح ده او بل موږ سره د بلاک چې شته وایي موږ ته بلاک دلته موږ ما لیکلی ده چې a block is a set of logically connected statements that are surrounded by opening and closing brackets for example صحیح ده دا موږ سره بلاکس موږ سره چې ده په C++ کې دا موږ سره یو بلاک ده صحیح ده دا غټ بریکټ سره چې دننه د دې غټو بریکټو په منځ کې چې څه لیکل شوي دي دغه موږ سره چې ده دا موږ سره یو بلاک ده صحیح ده دا چې بلاک موږ سره چې ده دا موږ سره set of logically connected statement ده صحیح ده نو دا موږ سره په C++ کې موږ سره چې ده دا موږ سره یو بلاک ده او دې ته موږ statement a set of logical statement ورته ویل کېږي صحیح ده بل راځو دلته چې موږ بله ویډیو کې به موږ دا واضح کړو چې موږ په C++ کې کمنټ څنګه کوی شو کمنټ معنا څه ده نو دغه به انشاءالله په بل ویډیو کې د چې سره cn او cout سره به زه انشاءالله دا تاسو ته واضح کوم او د بلې ویډیو دغه درېیمه ویډیو همدغه وضاحت بس ده د نورو ویډیو نه به انشاءالله موږ پریکټیکلی په دې پروګرام کې کار کوو صحیح ده انشاءالله تر بلې ویډیو پورې به
تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم چې بیا راځم نو انشاءالله د سی ان او سی آوټ باره کې به په تفصیلي ډول سره بحث کوو انشاءالله. السلام.